ساقي ټولې میخانې ورته لوګی شه ساقي ټولې میخانې ورته لوګی شه پښتانه چې جام راډک کړي د منګي نه بلنه ورکوم معظم ته چې راشي او خپل خطاب وکړي معظم ډېرو درنو پښتنو مشرانو ملګرو د لیبر پارټۍ وایي جنرال سکرټري مرکزي جنرال سکرټري طارق فاروق ډېر ستر بابا اجمل خټک صاحب سلیمراز لالا ټولو مینوالو ملګرو ډېر زیات مشکور چې په داسې ماحول په داسې حالاتو کې یو داسې د ملګرو یو پروګرام جوړ کړ موږ راغلو سره پېژندګلي وشوه دلته زه دا وخت ډېر زیات مختصر دی بابا بیمار هم دی ما دې ملګرو ته هم وویل چې تاسو زیاتې هم کړی دی کم از کم داسې پروګرامونو ته راتګ د ده د صحت اجازت نه ورکوي زه د هغوی ډېر زیات مشکور یم د دې وخت په مناسبت به زه یو خپل نظم ووایم چې ما ډېر پخوا لیکلي زه او ته ای د نیازبینو د چمخانه ته یې څه پروا کړې ای د نیازبینو د چمخانه ته یې څه پروا کړې ته څه خبر یې لوږه سوي تنده څه ته وایي او ته چې پیدا شوې په کوکۍ کې درته شات څڅېدل ته چې پیدا شوې په کوکۍ کې درته شات څڅېدل زه چې پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه او تا چې پل واخیسته دیګونه ولسونو خوړل تا چې پل واخیسته دیګونه ولسونو خوړل ما به د ټوک ډوډۍ دپاره په سر خورې نسخې او چې به مې خپې یخې شوې ما به ترې لمن لاندې کړه مور به پانځونه کول زه به د یخنۍ اړچېدم او د اوړي ستړو شپو کې ماشو په ما لوبې وکړې اول وړه بیا په اوږده تفګی چې زه پرېوتم نو د سپېلنو تراخه لوګي د سپېرکو زهر اوبه نه مې له حلقه تېرېدل نه مې له ویرې ټوکل اوس له ما هیر دي چې په څه د مرګه ژوند ته راغلم هغې ژوندون ته چې زه په اوږو بار ګڼمه چې را زلمی شوم ستا سپرلوله مې ګلونه کرل ما وی چې تا ته یې په غاړه کړم چې ښکلې ښکارې او ږیره به پرېږدم د جومات ګوټ کې به پټ کښېنم خو په والله که مې بښنه شته بانه برګوري دوزخ ته تا نه لیږي ما به لیږي غم مه کوه دلته مې تر سوځوه هلته مې قدرت ته سپاره وسله